بسم الله الرحمن الرحیم. امپورت او اکسپورت موضوع ده چې موږ پروژې څه رقم امپورت کوو او څه رقم اکسپورت کوو. موږ ویلی چې موږ غواړو چې یوه پروژه کومه پروژه چې موږ کریټ کړې ده، د پروژه چې موږ جوړه کړې ده، دا پروژه څه رقم وکولی شو چې دا اکسپورت کړو او دا نورو کسانو ته کوم کانټراکټور یا کوم رئیس که موږ نه دا غواړي چې د پروژه موږ ته راولېږي، دا پروژه څه رقم د هغو دپاره ولیږو. د دې دپاره موږ وویلی چې ورځو فایل ته، د فایل نه ورته ویي چې اکسپورت. کله چې اکسپورت ورته وویلې پروژې ته، دلته موږ نه غواړي چې د کوم مشخصات څخه دا اکسپورت شي، غواړو چې دغه ټول مشخصات په دې پورې مربوط کوم دي، دا ټول باید دلته اکسپورت شي. دلته ورته ویي چې نیکست، دغه نه وروسته بیا ورته ویي چې نیکست، دغه نه بیا وروسته ورته ویي چې نیکست. اوس د موږ نه موقعیت د پروژې د ځای غواړي چې پروژه په کوم ځای کې باید اکسپورت شي. اوس پروژه دلته راغله، دلته ورته ځای انتخابوو، مثلا ورته ویي چې په ډیسکټاپ کې باید دا څه شي اکسپورت شي. راځو په ډیسکټاپ کې دا اکسپورت کوو، ورته ویي چې سیف. کله چې سیف ورته ویل بیا ورته ویي چې فینش. کله چې فینش ورته ویلې دا ټوله خپله پروسه طی کوي او د په آخر کې ورته وایي چې کلوز. کله چې کلوز ورته ویلې دا پروژه راځي چیرته؟ په دغه قسمت کې دلته ځای په ځای شوه چې 3443 یا د 43 پروژه د موږ دلته اکسپورت شوله. تاسې په کمپیوټرو کې کله چې دا اکسپورت کوئ، په اکسپورت کې شاید د تاسو د کمپیوټرو فارمټ کاملا د ما د کمپیوټر د فارمټ څخه متفاوته وي. کله چې فارمټ متفاوته وي، هغه شخص ته چې تاسې دغه سکیجول لیږلی دی، هغه وي چې د ما دپاره د دو لیاوټ هم راولېږه. دغه سکیجول چې اوس موږ دلته اکسپورت کړه، د دو سره لیاوټ نه دی ورسره اکسپورت شوی. نو په دو خاطر باندې چې د هغو شخص مشکل حل کړو، ځکه هغو شخص شاید په E3 کې جوړ کړی وي، یا یې په E2 کې جوړ کړی، یا یې په E0 کې جوړ کړی وي. دلته چې کله موږ دا خپل سکیجول خلاصوو، په سکیجول کې ورته ګورو چې د موږ په E3 کې یو، اما د هغو کوم اکټیویټۍ چې اډ کړي دي په د سکیجول کې، هغو په E0 کې جوړه کړې ده دا پروژه. نو اوس موږ ورته وي رنګونه هم تفاوت لري، شاید هغو په 4 رنګو کې دا جوړه کړي، موږ تاسو شاید په سکیجول کې 2 رنګه ولرو. کله چې ورچو دا سکیجول دغو سکیجول سره ماچ نه کړي، یو شکل نه وي. نو په دغه خاطر هغو ته ویي چې تاسې موږ ته د دغه سکیجول لیاوټ هم راولېږئ. د دو کار په خاطر باندې بیرته راځو دلته چې راغلو انجینر صاحب په دغه قسمت کې ورته ګورو، ورته ویي چې لیاوټ. په دغه لیاوټ باندې کلیک کړو. کله چې کلیک ورته وکړل، دلته ورته ویي چې اوپن. اوپن دلته 2 حالته دي انجینر صاحبانو. ګوره، یو ورته ویي چې سیف، یو ورته ویي سیو اس، یو ورته ویي چې اوپن. که چېرته اوپن ورته ویې، مستقیما همغه لیاوټ تاسو ته اوپن کوي. که چېرته سیو ورته ووایه، همدغه لیاوټ چې دی د تاسې په ډیټابیس کې سیف کیږي. یعنې هملته هر لیاوټ کې چې تاسې خپل سکیجول جوړوئ، سکیجول په اوپن کولو کې تاسو باید هغه په خپل سکیجول کې هغه سیف کړئ. کله چې سیو ورته ویلې، مستقیما ځي په همغه ځای کې لویږي. زه اوس مثالا ورته وایم چې اوپن. کله مې چې اوپن ورته ویلې، په دو ځای کې انجینر صاحبانو زه دلته په نامه د ډاپس بیس لاین باندې یو فارمټ مې جوړ کړی دی، بل مې جوړ کړی دی ډاپس بیس لاین سکیجول، هغه بیس لاین لیټر دی، دا په لیټر. اوس غواړم چې ورته ولیږم چې ډاپس بیس لاین PMO E3 کې چې کوم ما جوړ کړی دی، دا باید دو شخص ته ورسره دغه سکیجول سره یو ځای ولیږم. دلته ورته ورځم، بیرته ورته وایم دغه سلیکټ کوم، ورته وایم چې اکسپورت. اکسپورت مې چې ورته ویلې، ورځو ورته په موږ ډیسکټاپ کې ورته انتخابوو او ورته ویي چې سیف. کله چې سیف کړل، د دو ځای نه وځو، بیرته ورځو ډیسکټاپ ته. په ډیسکټاپ کې ګورو چې موږ هغه لی اوټ چې کوم ورته سیف کړی و، هغه په دو ځای کې ورته لوي. دغه په دغه قسمت ته ورته وګورئ، دغه ډاپس بیس لاین سکیجول په دغه ځای کې دا لی اوټ ورته ورغی. اوس نو هغه شخص چې غواړي چې دا سکیجول د خپل پروګرام ته امپورت کړي او ټول مشخصات کوم چې ده ورسره کار کړي دي هغه شیان ورسره موجود وي، اول به سکیجول امپورت کوي خپل سیستم ته، بیا پس هغه ورځي لی اوټ ته به په لی اوټ به خلاصوي، په لی اوټ کې بیا امپورت ورته وي، بیا به دا هم ځان لپاره امپورت کوي، سیف کوي. هغه کوم مشخصات چې ده په کمپیوټر کې کار شوی دی، په همغه مشخصاتو باندې دا پروژه دلته امپورت کیږي او خپل مشکل حل کوي.